دا ورو سوال کړی دی چې د یو کس زوی مړ شو او د زوی د یو جنۍ سره نکاح کړې وه خو لا میلاو شوی ورسره نه و صرف نکاح شوي یعنې یو هلک دی جنۍ سره نکاح وکړه لا دوی میلاو شوي نه دي یو بل سره او دا هلک مړ شو سوال دا دی چې د دې هلک دا پلار د دې جنۍ سره اوس واده کولی شي وکړه ځکه چې زوی خو سره میلاو شوی نه دی ها وایي که زوی ورسره میلاو شوی بیا خو انګور وه خو بیا واضح ده انګور همیشه حرام ده الجواب یاده که دا خبره قانون دی قانون چې کله چا د یوې جنۍ سره د یوې ښځې سره نکاح وکړه نکاح که دی ورسره میلاو شوی دی او که نه کوروالی ورسره کړی دی او که نه دا په پلار باندې د همیشه دپاره حرامه شوه د دې هلک په پلار باندې همیشه که دا هلک مړ شي که دی طلاقه کي او که هر څه کېږي خو دا جنۍ چې د زوی پې نکاح تړلې ده دا د دې سخر دپاره د همیشه دپاره څه شوه حرامه شوه یو پیر دی ټي وي باندې پروګرام راولو کې دې تاسو اورېدلی نوم یې نه علم بیا بس بیا مسله جوړېږي هغه اوس یو کس دی چې مولانا نه دی غریب خو به پټکې اچولی او کته ځي بره ځي پروګرامونه کراچۍ کې ما ته چا وایي چې د پروګرامونو ډېرې پیسې دي د یو بیان 1 لاک 1.5 لاک روپۍ چې پروګرام نشي نو اوس هغه په ټي وي کې پروګرام دی او یو کس تپوس وکړي چې هسې چې مولانا صاحب که لکه اوس صحیح ده چې انګور حرامه ده خو که دا زوی مړ شي نو بیا خو هغه رشته ختمه شوه نو بیا خو سره نکاح کېږي نو هغه څوک چې دغه علي دا پروګرام کوي هغه شیعه دی ښه کټاس فاسق فاجر دی خو هغه هم لږ دغه غونته کې شوي مولانا صاحب لکه بیا کېږي هغه نه او کېږي نو دې کې څه دي هغه هله بې حرامه و چې زوی و او دلته زوی څه شو مړ شو نو چې مړ شو نو کیسه ختمه شوه اوس ورسره پلار وایي نکاح کولی شي ګوره الله وایي وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم هغه ښځې چې ستاسو د زامنو دي د هغه زامنو چې ستاسو د شاګانو نه پیدا دي شاګانو قید پکې ډېر مزیدار الله ولګو لکه اوس که یو څوک دا وایي چې دته ما زوی ویلی دی د هغه د لور سره د هغه د ښځې سره بیا نکاح کولی شي کله دی مړ شي طلاق کړي کولی شي ورسره ولې ځکه چې هغې د ملا نه خو نه دی پیدا خپل زوی خو یې نه دی که هغه سره کېږي ښه بلکې دا یو فایده یاده کې علما وایي کل فرج حل للابن حرم على الاب ابدا هر عورت چې د زوی دپاره حلال شوی دی د ده په پلار باندې د همیشه دپاره حرام شوی دی سبحان الله څومره پاک دین دی او هر عورت چې د پلار دپاره حلال شوی دی هغه په زوی باندې همیشه دپاره حرام شوی دی یو سړی به خو د مور د نه مور خبره نه کوو ولې دا پلار دویم دریم څلورم واده نشي کولی کولی شي که نشي هلته هغه عورت د پلار دپاره حلال شو چې د پلار دپاره حلال شو نو زوی دپاره څه شو حرام شو وقتي طور همیشه دپاره څومره پاک دین دی سبحان الله لکه یو سړی د یو زنانه سره کوروالی کوي او ذهن کې راشي چې دا زما د زوی ښځه پاتې شوې ده څومره پاک دین دی څومره ښایسته دین دی او یو سړی د یوې ښځې سره کوروالی کوي او ذهن ته دا خبر راشي چې دا یو وخت کې زما د پلار په نکاح کې وه نو سړی وایي چې مړ دې شم خو چې داسې ورځ رانی شي دا اسلام دی د اسلام حسن دی او د اسلام ښایست دی الله دې به موږ د مرګه پورې قایم او دایم لري دا په نور مذهبونو کې نه میلاوي ها بله فایده راته ذکر کړم یو سړی دی د جنۍ سره نکاح وکړه میلاو شوی دی که ورسره نه دی میلاو شوی د ده په پلار باندې دا جنۍ څه شوه حرام شو صرف په دې پلار باندې نه بره چې څومره سلسله ده په ټولو حرام شو د دې هلک په نکاح حرامه ده ولې هغه هم پلار دی د نیکه په نکاح او د هغه په پلار او داسې بره ځه چې څومره دي
په دې ټولو باندې څه شو؟ دا حرام شو. جواب واضح شو؟ ها؟